هغه مسلمانان چې په خارج کې اوسېږي آیا هغه ټول کافر دي او که مسلمانان هم پکې شته؟ په دې اړه باندې ډېر زیات ورونه پوښتنه کوي. مثلا یو ورور د فرانسې نه پوښتنه رالېږلې ده، وایي هغه څوک چې په خارج کې اوسېږي آیا هغه ټول کافر دي او که مسلمانان هم شته پکې؟ آیا موږ مسلمانان یو که کافران یو؟ یو بل ورور ده هغه وایي موږ ته ډېر زیات خلک پیغامونه رالیږي چې تاسو که خارج کې مړه شئ نو مرګ هم ناروا ده، مردار له دنیا نه لاړئ، کافر له دنیا نه به ځئ، ځکه تاسو په کفري ملکونو کې اوسېږئ. همدارنګه راځو یو بل ورور د امریکا نه هغه هم دا پوښتنه رالیږلې ده، ویلې چې موږ ته ډېر خلک وایي چې ستاسو منځونه هلته نه قبلېږي، ستاسو منځونه عبادتونه هغه ټول هسې په سین باندې لاړل، هېڅ معنا نه لري. همدارنګه وایي راته وایي که چېرته تاسو کومې پیسې هلته راګټئ هغه پیسې ټولې ستاسو حرامې دي، تاسو ټول حرام خورئ. یو بل ورور خو ډېر جدي تللی د هغه وایي یو ملا نه ما پوښتنه وکړه چې تاسو ولې موږ ته داسې سختې خبرې کوئ، موږ خو مسلمانان یو، منځونه هم کوو. وایي هغه راته د نبي علیه الصلاة وسلام یو حدیث راوړ او راته ویلي چې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي څوک چې د کافرانو ترمنځ د کافرانو په منځ کې اوسېږي نو دا زموږ نه ده، یعنی دا زما امتی نه ده، دا مسلمان نه ده. صحیح ده؟ نو د دې په خاطر باندې دغه ملا راته ویلې چې تاسو مسلمانان نه یې او که مرئ نو د کافرانو سره به یو ځای راپاڅېږئ د قیامت په ورځ باندې. ګورئ دوستانو دا وړه فتوا نه ده، دا ډېره غټه فتوا ده او غټه خوله غواړي. زه حیران یم هغه خلکو ته چې په دې وړه خوله باندې څنګه دومره غټه فتوا ورکوي. هغه مسلمانان چې هلته اوسېږي په خارج کې کیدی شي له موږ نه ښه مسلمانان وي، کیدی شي له موږ نه ښه مسلمانان وي. ولې؟ ځکه چې دلته مسلمانانو ته نسبتاً د ګناه زمینه دومره نه ده برابره، لیکن الحمدلله دومره تکړه مسلمانان موږ هلته لرو چې سره له دې نه چې ګناه زمینه ورته برابره ده خو بیا هم ګناهونه نه کوي، خپل ځانونه ساتي. دلته دومره کلک مسلمان نه وي لکه هلته چې کلک مسلمان شي. نو موږ دا رقم مسلمانانو باندې بالخصوص په زنانو باندې په ښځو باندې فخر کوو او افتخار ورباندې کوو، ویاړو ورباندې. داسې تکړه مسلمانان هم شته دي. هغه مسلمان چې هغه ته ګناه زمینه برابره وي او بیا هم ګناه نه کوي، دا مسلمان بهتره ده له هغه مسلمان نه چې هغه ته ګناهونه نه دي برابره او بیا ګناه نه کوي. نو کیدای شي هغه مسلمانان له موږ تاسو نه ښه وي. ګورئ ټول مسلمانان په یو لیول باندې موږ نشو برابرولی او نه هم ټولو باندې یو رقم فتوا لګولی شو چې یا ټول مسلمانان دي او یا ټول کافر دي. دا ډېره خطرناک خبره ده. دا فرق کوي له یو مسلمان نه بل مسلمان ته. دوستانو ستاسو په خارج کې اوسېدل ګوره دا جایز دي په دې شرط باندې چې تاسو خپل ایمان وساتئ، خپل دینی شعائر، نښې نښانې، د دین هغه اساسي احکامات هغه پر ځای باندې راوړئ، په هغه باندې عمل وکړئ شئ، هغه په خوندي وساتلی شئ، لکه لمونځ شو، روژه شوه، حج شو، زکات ورکول شو، نور ستاسو خپل عزت ده، خپل ابرو ده. ګورئ مسلمان یو خپل شخصیت لري، یو ابرو لري، یو عزت لري، هغه ستاسو هلته چې خوندي پاتې کېږي، تاسو بالکل هلته ستاسو لپاره اوسېدل جایز دي. هغه مسلمان چې خپل اولاد حفاظت کولی شي او دی په دې یقین ده چې زما اولاد بېلاریتوب طرف ته نه دي روان، د انحراف طرف ته نه دي روان، بلکې زما اولاد هم زما خبره اوري، هم اسلام سره مینه او محبت شته، هم مونځ کوي، هم غلطو کارونو طرف ته نه دي روان، نو بالکل ستاسو لپاره هلته اوسېدل جایز دي. لیکن که چېرته ته هلته اوسېږي او ته پوهېږي چې یا ته په ګډو وډو باندې سر یې یا ستا اولاد په ګډو وډو باندې روان ده، ته د خپل اولاد هغه نه لري، په خپل اولاد باندې کنټرول نه لري، نو بیا په هغه صورت باندې تا باندې لازم دي چې ته داسې یو هیواد ته مهاجرت وکړې چې هلته نسبتاً فتنې کمې وي، نسبتاً د هغه هیواد شر کم وي او ته هلته واوسېدلی شي. دا موږ ټول خلک نه مجبوره کړو چې حتما به ته افغانستان ته راځي. داسې یو هیواد ته چې هلته نسبتاً شر کم وي، فتنې کم وي، تا باندې فرض دی چې ته په هغه وخت کې چې ته کله په خپل ځان باندې، په خپل ایمان باندې، په خپل اسلام باندې وډار شي، تا باندې فرض دی چې ته هلته مهاجرت وکړي او خپل اولاد هم هلته انتقال کړي، تر څو خپل ځان او خپل اولاد له فتنو نه او له کفر نه، له شرک او له بدعت نه والعیاذ بالله ته خپل ځان وساتي. دوستانو هغه څوک چې هلته اوسېږي او حلال کاروبار کوي، د چا سره په ګناه کې مرسته نه کوي، د هغوی مال هم حلال ده، ګوره د هغوی منځونه هم قبلیږي، هر عبادت د هغوی قبلیږي. اوس راځو دې پوښتنې ته چې نبی علیه الصلاة والسلام حدیث کې فرمایي څوک چې د کافرانو په منځ کې اوسېږي هغه زموږ نه ده. ګورئ د دې حدیث مطلب دا نه ده چې هغه کافر ده یا له امت مسلمانانو څخه وتلی د بیخي مسلمان نه ده. د دې معنا صرف دا ده چې دا خبره ډیره خطري ده.
ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام یو بل مثال درکم په یو حدیث کې فرمایلی من غش فلیس منا، څوک چې دوکه وکړي هغه زموږ نه ده، زموږ نه ده. نو د دې څه معنا شوه؟ زموږ نه ده یعنې مسلمان نه ده؟ نه، دا خو هېچا هم نه دي ویلي، هېچا هم داسې نه ویلي چې په دوکه باندې یو نفر هغه کافر کیږي، هېڅوک هم داسې نه وایي. بلکې دا معنا ده چې دا دوکه ورکول یو چاته دا ډېر خطرناک عمل ده. د دې په خاطر نبی علیه السلام وایي چې هغه زموږ نه ده، یعنې د ویرې په خاطر باندې د مسلمان د توجه راګرځولو په خاطر باندې نبی علیه السلام دا خبره کوي. همدارنګه نبی علیه السلام په یو حدیث کې فرمایي لا ترجعوا من بعدي کفارا، تاسو زمانه وروسته کافران کیږئ مه چې یو بل به وژنئ او یو بل به قتلوئ. نو آیا د یو نفر په قتلولو باندې څوک کافر کیږي؟ نه کافر کیږي، بالکل نه. که هېچا هم داسې نه دي ویلي چې څوک ووژني نو هغه کافر شو. نو بیا ولې نبی علیه السلام وایي چې تاسو مه کافران کیږئ زمانه وروسته، د دې په خاطر باندې چې د مسلمان وژل دا ډېر خطرناک عمل ده، دا ډېر خطرناکه خبره ده، حتی د کفر سره برابره ده. د دې په خاطر نبی علیه السلام خطرناکه خبره وکړه. نو دلته هم چې نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د کافرانو ترمنځ اوسیږي دا زموږ نه ده، د دې معنا دا ده چې زیات امکانات د دې شته دي چې دی کله چې د کافرانو په ټولنه کې اوسیږي نو یوه ورځ به حتما په فتنو کې ښکار شي. موږ اورېدلي دي، دا زموږ تجربه هم دا وایي، نور علماو تجربه هم وایي، هغه څوک چې په خارج کې اوسیږي هغوی ته دا ښه معلومه ده. ډېر زیات مسلمانان متاسفانه د ډول ډول فتنو سره مخامخ شوي دي، داسې خطرناکو فتنو سره چې بالکل د هغه حل نشي راویستلی. حق حیران شوي دي. که زه تاسو ته قصې وکړم تاسو به حق حیران شي. یو نفر د 20 کاله د یوې ښځې سره تېر کړي، بالاخره دا ښځې ورته ویلي چې زه تا سره نور نه اوسېږم، په مخه دې ښه او په مخه مې ښه، اولاد یې ملاړه، ښځې یې ملاړه، کور یې ملاړه، زندګي یې ملاړه. داسې خلک پیدا شوي دي چې راغلی دا د ده په ښځه باندې دعوه کړې ده چې دغه ښځې دي دا دومره بچي دي، دې کې پلانکی بچی او پلانکی بچی چې دغه زمانه دي. دې ښځې مې ویلي چې او دا زه د پلانکي نه دي، ده سره ما نامشروع اړیکې درلودې. نو خبرې ډېرې خطرناکې دي. دا رقم کیسونه موږ ته ډېر زیات راغلي، دا په دې دلالت کوي چې هلته اوسېدل له خطر نه خالي نه دي. نو ای مسلمانه، خلاصه د خبرې دا شو، که ته چېرته په ځان باندې مطمئنې، په خپل اولاد مطمئنې چې تاسو ته کوم خطر نه ده متوجه، په عزت سره خپل ژوند تېرولی شي او خپل اسلام هم په صحیح طریقه سره هغه تطبیقولی شي، ستا او ستا اولاد ته هیڅ کوم خطر نشته، اوسېدل درته جایز دي. او که کوم خطر و درته کوم خطر درته متوجه و نو بیا په تا باندې لازم ده چې ته یو بل داسې هیواد ته لاړ شي چې هم امنیت وي، هم خوشحالي وي، او هم ته د خپل دین او عزت او شخصیت محفوظ وساتي. اگر چې ډېرو علماو په دې باندې فتوا ورکړې ده، وایي د کفر په ملکونو کې سره د دې نه چې یو سړی مطمئن هم وي خو له خطر نه خالي نه دي، نو دا ښه خبره ده چې مسلمان یو مطمئن ځای ته لاړ شي تر څو خوشحاله ژوند وکړي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته د آبرو او د عزت او د خوشحالۍ نه ډک ژوند را په نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله.